الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د قرآن مجید د درس باقاعده آغاز او ابتدا کیږي. الله پاک دې پکې ډېر خیر او برکت واچي او تاسو موږ ټولو ته دې الله پاک ډېره زندگی د روغ صحت او په حالت د ایمان کې ټولو ته راکړي چې یو ځل بیا د قرآن مجید ختم هغه بیا پای تکمیل ته ورسیږي. الله پاک دې پکې ټولو سره د اسانۍ، د سهولت او د عافیت معامله وکړي او الله پاک دې موږ ټولو ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. قرآن مجید د الله پاک آخري آسمانی کتاب دی. قرآن د قرت نه دی. قرت ویلی شي لوستلو ته، چونکې دا کتاب بار بار لوستلی کېږي نو ځکه ورته قرآن ویلی شي. قرآن کریم، قرآن مجید، کریم او مجید دا ورسره د عزت د پاره، د ادب د پاره لګولی شي چې دا بزرګۍ والا کتاب دی او دا کرامت والا کتاب دی، لوی شان والا کتاب دی. د قرآن مجید نه مخکې تورات، انجیل او زبور دا درې غټ آسمانی کتابونه نازل شوي دي او د دې نه علاوه 100 صحیفې دام نازل شوي دي. دغه ټولې صحیفې او دغه آسمانی کتابونه چې کوم قوم ته الله پاک را لېږلي وو نو هغې قوم په ژبه کې به هغه آسماني کتابونه او صحیفې نازلېدلې. دغه آسماني کتابونه، تورات کتاب ټول په یو ځای نازل شوی دی. کوه طور ته موسی علیه السلام تشریف یوړو او ټول کتاب الله پاک په یو ځای ورکو. دغه شان انجیل کتاب حضرت عیسی علیه السلام ته الله پاک په یو ځای ورکړی دی. زبور کتاب حضرت داود علیه السلام ته الله پاک په یو ځای ورکړی دی او دا 100 صحیفې مختلفو پیغمبرانو ته الله پاک چې ورکړي دي نو هر یو پیغمبر ته د هغو صحیفې که 10 وي که 20 وي که زیاتې وي هغې ورته په یو ځای باندې ورکړي دي. د دغې ټولو آسماني کتابونو او صحیفو د حفاظت ذمهداري الله پاک هغه قومونو ته حواله کړې وه چې تاسو به د دې خپلو آسماني کتابونو او صحیفو حفاظت کوئ. نو هغې خلقو یې حفاظت ونه کړی شو بلکې په خپله پکې تحریف او تبدیلی وکړله د خپل ځان د اسانۍ دپاره، د سهولت دپاره. بل چې د هغې کوم مذهبي مشرانو نو هغې به شکرانې، نظرانې د خلقو نه اخیستلې او د الله د کتاب حکم به یې ورته بدلو، اساني به یې پیدا کوله. چې مالدار کس به و هغه ته به یې هغه نه به یې پیسې اخیستې او آسان حکم به یې بیانو ورته، او چې غریب کس به نو هغه ته به سخت حکم بیانو ځکه هغه سره رشوت دپاره پیسې نه وي. صرف قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا د دې د حفاظت ذمهداري الله پاک په خپله اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. 14 سپاره کې لومبنۍ رکوع کې
الله پاک د دې د حفاظت ذمہ داری ذکر کړې ده او فرمایلی دي چې دا ما نازل کړی دی او زه به په خپله د دې حفاظت کوم. نو هغه حفاظتي وعده ده چې تر اوسه پورې په دې کې د یو زبر زیر پیش غوړندي چا تبدیلی نه ده کړې او نه کولی شي او تر قیامته پورې به دا په خپل اصل شکل کې دا کتاب محفوظ وي. یو آسمانی کتاب او صحیفه په خپل شکل کې محفوظ نه ده، دا د قرآن مجید معجزه ده چې دا په خپل اصل شکل کې محفوظ ده. 10 سپارې دي په دې قرآن مجید کې او 6666 آیاتونه دي په دې کې او دغه شان 114 سورتونه دي او د هر یو سورت په ابتدا کې بسم الله پوره لیکل شوې ده. صرف یو سوره توبه یا سوره برات ورته ویل شي، د هغې په سر کې بسم الله نه ده لیکل شوې او باقي 113 سورتونو کې هر یو سورت په سر کې بسم الله لیکل شوې ده. د هغې مختلف جوابونه مفسرینو کړي دي. یو جواب دا کړی دی چې د هر یو سورت سره بسم الله نازل شوې ده او د دغې سوره برات او سوره توبې سره بسم الله نه ده نازل شوې، نو ځکه پکې نه ده لیکلې. او دویم جواب مفسرینو دا کړی دی چې سوره انفال او سوره توبه دا دوانو مضامین یو بل سره ډیر نږدې دي. نو بعضې صحابو خیال دا و چې دا دوانه یو صورت دی، نو ځکه پکې بسم الله نه ده لیکلې. او د بعضې صحابو خیال دا و چې دا دوانه جدا صورتونه دي، نو صرف هغه فصل او جدایي پکې ورکړې ده او بسم الله پکې نه ده لیکلې. او کوم یو صورت چې به لیکو نبی علیه السلام به هغې ته وفرمایل چې دا فلانی صورت پسې ولیکې، دا فلانی صورت پسې ترتیب کې کېدی. نو د هر یو صورت سره به بسم الله ورته ذکر کوله. سوره توبې سره سوره برات سره نه ده ذکر کړی. نو 113 مرتبه د مختلفو صورتونو په سر کې بسم الله ذکر ده او په سوره نمل کې په صورت کې په مینس کې بسم الله پوره ذکر ده. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. د سلیمان علیه السلام هغه خط چې د ملکه بلقیس په نوم باندې لیکلی نو په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم دا یې پوره لیکلی و. نو د هغې سره بیا بسم الله هم 114 پیرې جوړیږي. بیا د 114 سورتونه په دې کې 86 سورتونه 80 سورتونه داسې دي چې دا د هجرت نه مخکې نازل شوي دي او دې ته مکی سورتونه ویلی شي. هر یو سورت په سر کې لیکلي مکیتن یا لیکلي مدنیتن، لکه سوره فاتحه لیکلې ده سوره الفاتحه نو مکیتن لیکلې ده. بیا ورپسې سوره البقره نو هغې ته لیکلې مدنیتن، یعنی دا مکی صورت ده یا مدنی صورت ده. نو د مکی او مدنی د ظاهري الفاظو نه خو داسې معلومیږي چې مکه مکرمه کې کوم صورتونه آیاتونه نازل شوي دي هغه مکی دي او چې کوم مدینه منوره کې نازل شوي دي هغه مدنی دي. او دا تعریف د دې صحیح نه دی. صحیح تعریف دا دی چې د هجرت نه مخکې کوم صورتونه نازل شوي دي، که هغه د مکې مکرمې په ښار کې نازل شوي دي او که هغه د دې نه بهر نازل شوي دي نو دې ته مکي صورتونه ویلی شي. نو د دې تعداد 86 دی. او چې کوم صورتونه مدینه منورې ته د هجرت کولو نه پس نازل شوي دي نو که هغه مدینه منوره کې نازل شوي دي او که هغه مدینه منورې نه بهر نازل شوي دي خو چې د هجرت نه وروسته دي نو هغه مدني صورتونه دي، د هغې تعداد 28 دی. نو 86 او 28 چې دواړه جمع سي 114 د هغې مجموعه جوړیږي، ټول 114 صورتونه دي. بیا د قرآن مجید خپل فضائل دي، خپل آداب دي. فضیلت د قرآن مجید د یو آیت فضیلت حدیث مبارک کی راضی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام فرمای چې ته یو آیت د قرآن مجید زده کې نو دا ستا دپاره د 100 رکعاتو نفلونه غوره او بهتر دی. او چې یو باب د علم زده کې نو دا ستا دپاره د 0 رکعاتو نه غوره او بهتر دی. او په بل روایت کې راځي چې د یو آیت ترجمه او تفسیر زده کول دا د 0 رکعاتو نفلونه دا غوره او بهتر دی، ځکه دا د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي.
نو د دې زده کول دا ډېر لوی د ثواب کار دی او دا د دنیا د ټولو نه لوی نعمت دی د ځمکې په مخ باندې او د نبی علیه السلام لویه معجزه ده چې تر قیامته پورې به دا معجزه باقي وي ځکه د هغې وخت خلقو چې کله اعتراض وکړو چې دا قرآن مجید دا د الله کتاب نه دی د الله کلام نه دی او دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی یا د چا نه زده کړی دی نو هغې ته چیلنج ورکړو په سوره بقره کې هم چیلنج ورکړی دی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ که تاسو په دې قرآن مجید کې شک وي چې دا د الله کلام او کتاب نه دی نو تاسو هم عرب یې ستاسو مورنۍ ژبه عربي ده نو تاسو هم د دې په مقابله کې کلام راوړئ یو وړوکی صورت پیش کې په سوره په 9 سپاره کې فاتو بعشر سور مثله لس سورتونه ورته ذکر کړي چې لس سورتونه د په مقابله کې پیش کې او په دې سوره بقره کې ورته یو سورت ذکر کړي دی چې یو مختصر سورت د هغې په مقابله کې تاسو کلام پیش کې نو پیش یې نه کړی شو نو دینه معلومه شوله چې دا قرآن مجید دا د الله کلام دی دا د الله کتاب دی او د دې لوستلو د دې تلاوت کول د دې ترجمه او تفسیر زده کول دا ټول د خیر او برکت والا اعمال دي او کوم ځای کې د قرآن مجید درس کیږي نو علماء کرام فرمایي چې هغه ځای کې د الله پاک رحمتونه نازلیږي څومره ادب سره توجه سره د زده کړې په نیت باندې د عمل کولو په نیت باندې انسان اوري بیانوي نو الله پاک باغ ته هغه شان بې اندازې اجر او ثواب ورکوي چې د هغې به په قیامت کې بیا انسان ته اندازه لګي چې د دې درس ما ته څومره فایده میلو شوه او څومره برکات او څومره اجرونه او څومره ثوابونه راته میلو شو نو د قرآن مجید ادب دا ادب چې دی نو دا اصل څیز دی چا کې ادب وي هغه ته الله پاک پویه ورکوي پویه یې په خبره باندې او چا کې ادب نه وي نو هغه په حس باندې نه پوهیږي نو د قرآن مجید ادب دا په موږ باندې لازم دی فرض دی معمولی بې ادبي که د انسان نه وشي نو دا د ایمان خطره ده په دې کې چې ایمان به د انسان ضایع شي په دې باندې او د ایمان نه به خلاص شي نو د قرآن مجید ادب او احترام کول پکار دي بیا د تلاوت چې کوم آداب دي د قرآن مجید کوم آداب دي نو یو په هغې کې تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لوستل دي او دا د قرآن مجید نه دا خبره ثابت ده فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې کله ته د قرآن مجید تلاوت کې نو ته د الله په ذات سره د شیطان مردود نه پناه وغواړه ځکه انسان د نیکۍ اراده وکړي نو شیطان د هغه اراده کمزوري کول غواړي چې دی دا نیکي اونکي د نیکۍ نه پاتې شي نو فورا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه نو چې ستا اراده کې شیطان فرق راولي نو شیطان به وتښتي او ستا اراده کې به فرق را نوستی شي نو د قرآن مجید تلاوت کول دا هم یوه لویه نیکي ده نو شیطان بیا په دغه وخت کې انسان ته د دنیا کارونه را یادوي چې د کور فلانې ضرورت دی تلاوت به بیا وکړي د کور فلانې ضرورت دی هغه فلاني دوست سره ګاونډي سره ملاقات دی هغه سره خبره کول دي نو بس د قرآن مجید نه پاسې د دې کوشش کوي شیطان نو چې انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي نو دې سره به الله پاک شیطان ته نه دفع کړي او د قرآن مجید د تلاوت کولو به الله پاک توفیق ورکړي او تلاوت ویل شي د الحمد نه تر والناس پورې ټول قرآن مجید لوستل لږ لږ دی وي خو چې د ابتدا نه په ترتیب سره انسان تلاوت کوي بعضې کس وایي ما سره 5 سوره ده 15 سورتونه دي هغه روزانه تلاوت کومه نو دغې ته تلاوت نشي ویلی دغې ته وظیفه ویلی شي ځکه دغه سورتونو خپل خپل برکات دي فضایل دي نو انسان یې په هغه نیت باندې وایي نو تلاوت څه ته ویلی شي تلاوت د الحمد نه شروع کول او تر والناس پورې د قرآن مجید ختم کول او دا د قرآن مجید حق دی په موږ باندې چې په کال کې کم از کم 2 ځله انسان د قرآن مجید ختم وکړي که زیات یې وکړو خو زیات ثواب به ورته میلو شي که زیات نشي کولی نو کم از کم 2 ختمونه د قرآن مجید په کال کې کول دا د قرآن مجید حق دی په موږ باندې نو هغه سورتونه لوستل هغه په خپل ځای د خیر او برکت والا عمل دی خو ورسره لږ تلاوت دی خو چې روزانه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي
خیر العمل ما قل بهترین عمل هغه دی هغه اگر کو هغه لږ وي خو چې په هغې باندې همیشوالی وشي یعنې پابندۍ سره یو عمل انسان جاري وساتي نو که هغه عمل لږ وي الله پاک به هغه په ډېر څه باندې قبلوي او ډېر اجر او ثواب به انسان ته ورکوي او که یو عمل یو انسان یو ورځ ښه ډېر وکړو او بیا روغ هفته یې چوټي کړه ده نو د هغې په مقابله کې هغه لږ عمل غوره او بهتر دی چې انسان یې روزانه پابندۍ سره کوي چې موږ د قرآن مجید تلاوت دپاره یو وخت مقرر کړو یوه صفحه تلاوت دی ولې نه دوه صفحې دی ولې نه څلورمه حصه د سپارې نیمه سپاره روغه سپاره هر څومره چې د انسان ته توفیق ملو شي نو روزانه پابندۍ سره د قرآن مجید تلاوت کول نو اول تعوذ لستل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د تلاوت نه مخکې لستل او بیا ورپسې تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم لستل حدیث مبارک کې د بسم الله لستل ثابت دی کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع کم یو اهم کار چې هغه بغیر د بسم الله نه د الله د نوم نه بغیر شروع شي نو هغه به نیمګړی وي هغه به سر ته نه رسیږي نو د دنیا کار دی ولې نه خو چې جایز کاري د هغې په شروع کې بسم الله ویل که روټۍ خوراکي د هغې په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم که اوبه څکل وي د هغې په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم که د کور دروازه کلاول دی د دکان دروازه کلاول دی بسم الله الرحمن الرحیم سره او دغه شان که انسان اوده کیږي د هغې په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم چارندام ته کینی د هغې په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم یعنی هر یو جایز کار چې د هغې په شروع کې بسم الله وویلی شي هغه به سر ته رسیږي هغې کې به انسان ته الله پاک کامیابي ورکوي او چې بغیر بسم الله شروع کو نو حدیث مبارک کې راځي چې یو انسان بغیر کلمې بغیر د الله د نوم نه خوراک شروع کو نو شیطان ورسره په دې کې ملګری شي او چې کله بسم الله وویل نو بیا د شیطان طاقت نه چې هغه د سره په خوراک کې ملګری شي نو د تلاوت په آدابو کې هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم لستل او بیا د قرآن مجید تلاوت کول بل ادب د قرآن مجید دا دی چې دې ته انسان شا ونه ګرځي بلکې قرآن مجید دی د مخې ته پروتي که عذر وي نو بیا خو د انسان مجبوری ده مثلا د ماشومان دی د حفظ ناظرې درس دی زی تنگ دی داسې کلاس نشي جوړېدی چې د ټولو یو بل ته مخ وي زی تنگ دی او کسان ګڼ دي نو څه کسان مخې ته ناست شاته ناست دي نو دغه بیا عذر دی مجبوری ده دغه بې ادبي نه ده او که بغیر د عذر نه انسان شا ګرځي قرآن مجید ته نه دا د قرآن مجید بې ادبي ده دغه شان قرآن مجید ښکته پروت دی او یو انسان بغیر د عذر نه بره ناست دی عذر ورته نشته دی او په کرسۍ کې ناست دی په کټ کې ناست دی په صوفه باندې ناست دی عام طور باندې کور کې خلک ختمونه کوي نو میلمانه په کټونو کې ناست دي په صوفه سیټ باندې ناست دي او طالبان علما هغې لاندې ناست دي هغې قرآن مجید د سپارو تلاوت کوي ختم کوي نو دا هم بې ادبي ده داسې ځای جوړول پکار دي چې هغې کې بې ادبي د قرآن مجید نه کېږي او کله چې عذر انسان ته چې دی په ځمکه باندې کېناستی نه شي نو که دی کرسۍ کې ناست دی که دی په کټ کې ناست دی که په صوفه کې ناست دی چونکې دا د مجبوري ده دا عذر دی نو دی په دې باندې ګناهګار نه دی دغه شان د تلاوت په آدابو کې دا هم دي چې قرآن مجید له به بغیر د اودس نه لاس نه وړي پوره چارهدام چې یې کړی صرف استنجا کول نه بلکې چارهدام کول دې ته اودس ویلی شي دې نه بغیر لاس لګول قرآن مجید ته دا ناروا او حرام دي په یادو باندې انسان تلاوت کولی شي اودس یې نشته دی او تلاوت کوي نو په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته دی چې دی تلاوت کولی شي د ته به اجر او ثواب میلاویږي خو که په اودس کې کوي نو د هغې به زیات اجر او ثواب میلاویږي خو بغیر د اودس نه قرآن مجید ته لاس لګول سپارې ته لاس لګول د قرآن مجید د ګتۍ ته لاس لګول د قرآن مجید غلاف ته لاس لګول دا ټول د قرآن مجید په حکم کې دي نو بغیر د اودس نه دې ته لاس لګول دا د قرآن مجید بې ادبي ده کومه زنانه د هغې ماهواري بیماري ده یا د اولاد پیدا کېدو نه پس چې کومه بیماري چې هغې ته نفاس ویلی شي نو په دغه حالت کې هغه د قرآن مجید تلاوت نشي کولی د هغې دپاره د قرآن مجید تلاوت کول ناروا او حرام دي او که داسې زنانۍ چې هغه ماشومانو ته درس ورکوي
نو دونه ورځې هره میاشت کې چوټي ورکول ماشومانو ته یا د اولاد پیدا کېدو نه پس 10 ورځې یا 40 ورځې ماشومانو ته چوټي ورکول دا چونکې د ماشومانو سبق خرابېږي نو په هغې کې هغې ته اجازت شته دی خو هغه به یو ټکی به وي پوره آیت به په یو سا باندې نه وي صرف د هغې د عذر او د مجبورۍ په وجه باندې هغې ته اجازت دی باقي که درس نه ځان له تلاوت نه ځان له تلاوت بالکل نشي کولی دا د قرآن مجید بې ادبي ده او ذکر اذکار په دغه حال کې کولی شي چې کوم ذکر اذکار مخکې نه کوي یا دغه وخت کې شروع کو ذکر اذکار د الله نوم اخیستی شي خو د قرآن مجید تلاوت پکې نشي کولی دغه شان کوم یو انسان ته د غسل ضرورت پیښ شوی دی غسل نه دی کړی د دپاره هم د قرآن مجید تلاوت کول ناروا او حرام دي دا هم د قرآن مجید بې ادبي ده تر څو پورې چې غسل یې نه دی کړی او که د غسل مجبوري وه مثلا اوبه یخې دي یا میلاویږي نو که دی په یخو اوبو باندې غسل کوي نو دی هلاکیږي په هغې باندې بیا د تیمم کولو اجازت هم شته دی په هغې باندې انسان مونځ هم کولی شي په هغې تلاوت هم کولی شي جنازه هم پرې کولی شي ذکر اذکار هم پرې کولی شي خو که عذر نه نو د دپاره غسل کول دا لازم دي بغیر د غسل کولو نه دی د قرآن مجید تلاوت نشي کولی دغه شان یو انسان د هغه نه روح د بدن نه ووته مړ شو نو د ده دا بدن اوس نجس او پلید شو نو د سره خوا کې د قرآن مجید تلاوت کول دام د دې بې ادبي ده تر څو پورې چې هغه غسل نه وي ورکړی تر هغې پورې د قرآن مجید تلاوت د مړي په خوا کې جایز نه دی چې کله غسل ورکو بیا ورسره خوا کې تلاوت کولی شي او که ځای جدای مثلا په کمره کې مړی لاش پروت دی او په برنډه کې تلاوت کیږي نو صحیح ده یا مړی په برنډه کې پروت دی او په کمره کې خلک تلاوت کوي نو ټیک ده کیدی شي یا مړی بار صحن کې پروت دی او تلاوت والا په برنډه کې ناست دي نو چې مکان جدای نو بیا تلاوت کولی شي او که نه خوا کې ورسره کینی نو چې تر څو پورې غسل مړي نه دی ورکړی تر هغې پورې تلاوت کول د هغه په خوا کې جایز نه دي دا هم د قرآن مجید بې ادبي ده نو د قرآن مجید پوره د آداب و خیال ساتل او دې ته د قدر په نظر باندې کتل او د دې په شروع کې اعوذ بالله بسم الله ویل او بل روایت کې راځي چې کوم یو انسان د یو ګناه په کار کې بسم الله وویله نو دې مرتد شو د ایمان نه خلاص شو نکاح ماته شوله ښځه د ده نه جدا شوه هغې باندې طلاق واقع شو او تر څو پورې توبه نه دی ایستلې تجدید د ایمان نه دی کړی تر هغې پورې د ده او د ښځې په منځ کې به تعلق و د ښځې خاوند هغه به ناروا او حرام وي مثلا یو سړی د شراب اسکل او شراب اسکلو نه مخکې ویل بسم الله الرحمن الرحیم دا د الله د نوم بې ادبي ده یا غلا کوي او تالی کولاوله د غلا د کور د دوکان او په هغې بسم الله وویله نو دا هم سخته ګناه ده د ایمان نه خلاص شو نو جایز کارونو په شروع کې بسم الله ویل دا ثابت دي په هغې کې به الله پاک برکت اچوي ناجایز کارونه خو په خپل هم حرام دي او بیا د الله نوم په هغې کې استعمالول دا هم ناروا او حرام دي نو دې صورت مبارک نوم دی سورة الفاتحه فاتحه د فتح نه د افتتاح نه ده فتح معنی ده کلا وهل کول نه کلاوېدل نو په دې باندې د قرآن مجید شروع او ابتدا کیږي ځکه ورته سوره فاتحه ویلی شي د قرآن مجید پرانسته په دې باندې کیږي د قرآن مجید آغاز او ابتدا کیږي نو ځکه ورته سوره فاتحه ویلی شي او د قرآن مجید څومره سورتونه دي نو یو دا سورت دی یو سوره اخلاص په ختم کې دا خبره شوې وه چې د دې دوو سورتونو چې کوم نوم دی نو هغه په دې سورت کې موجود نه دی فاتحه لفظ په دې کې نشته دی او اخلاص لفظ په قل هو الله احد سورت کې نشته دی باقي څومره سورتونه دي لکه دې پسې سوره بقره نو دا بقره لفظ په دې سورت کې موجود دی یا ورپسې نور سورتونه څومره دي کوم نومونه دي نو هغه نومونه په هغه سورتونو کې موجود دي نو یو نوم د دې سوره فاتحه دی بل نوم د دې دی سوره شافیه شافیه شفا ورکون کې صورت یعنی په دې کې د هر قسم بیماری نه شفا ده روغ صحت دی په دې کې چې انسان په خپله د دې تلاوت کوي بیمار پې دمی الله پاک به هغه ته روغ صحت ورکوي یو ځل په مدینه منوره کې نبی علیه السلام صحابه ولیږل جهاد دپاره چې کله د جهاد میشن مکمل شو او دی واپس راتلل نو په یو کلي باندې د دې تېرېدلو شو هلته په دې باندې شپه راغله چې شپه پې راغله نو هغه کلي خلقو ته وویل چې موږ میلمانه یو مسافر یو
موږ له د شپې ځای راکې. نو هغې ورته ویل چې تاسو خو صوابیان یې. صوابي په هغه وخت کې به هغه چاته وی چې هغه به د خپل پلار نیکه دین پرېښو، نوی دین به اختیار کړی و. نو د مسلمانانو ته به خلقو صابیان ویلې چې دا صابیان دي، د پلار نیکه دین یې پرېښی دی. نو خلقو به ترې نفرت کو. هغې ته خپلو مشرانو په ذهن کې داسې خبرې اچولې وې چې دا مسلمانان د هغې په نظر کې ناحق ښکاره کېدل، ګمراه او بې لارې ښکاره کېدل. وایي تاسو خو د خپل پلار نیکه طریقه پرېښې ده او موږ د خپل پلار نیکه په طریقه روان یو. نو دوی له یې د شپې ځای هم ورنه کو او د دې میلمستیا یې هم ونه کړله. بس هغې مجبوره شو د کلي نه بهر په یو کناره باندې هغې بسترې واچولې او هلته یې شپه تېره کړه. چې سحر دوی راپاڅېدل نو د شپې د هغې قبیلې سردار مار ورله ټک ورکړی و او څومره کوډو منترو والو هغې د شپې راوستي وو، خو څه فایده ورته نه وه شوې. څومره دمګري وو هغې ټول راوستي وو، هغې خپل دم او هر څه کړي وو، لیکن فایده ورته نه کېده. نو دوی مجبوره شو د کلي دا خلق او دوی پسې راغلل. دا صحابه د دې تعداد 10 کسانو. نو دوی ته وویل چې تاسو کې څوک دمګری شته دی چې زمونږ د قبیلې سردار دی، هغه له مار ټک ورکړی دی او هغه باندې دم واچوي. نو حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په دې قافله د صحابو کې شامل و. هغه ویل او زه دم اچولی شم. به دی ورسره لاړو، خو شرط یې ورته ولګو چې موږ له به 10 بیزې راکوي په شکرانه کې، ځکه دې 10 کسانو چې د هر یو کس یو بیزه روغه ورسیږي. هغې مجبور و. هغې ورته ویل بلکل ټیک ده، 10 بیزې به درله درکو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه لاړو او د قبیلې هغه سردار په سوره فاتحه باندې دم کو. الله پاک هغه ته داسې روغ صحت ورکو. یا قبیلې سردار وی چې زما بدن خو بلکل کولو شو او داسې خو ما محسوس کوله چې زه زما بدن ټول تړلی دی بند په بند باندې او د دم نه پس زما بدن بلکل کولو شو، اړو تکلیف ورته نو داسې محسوس کوله چې دته اړو مخکې تکلیف نه دی رسېدلی. نو 10 بیزې یې واخیستې. بیا دوی رال مدینې منورې ته، خو بیا په خپل منځ کې اختلاف شو چې په دم درود باندې شکرانه اخیستلو دا جایز دي او که جایز نه دي. نو دوی ویل چې د نبی علیه السلام نه به تپوس کو، بیا به د هغې نه پس فیصله کو. که جایز وي خو بیا به یې تقسیم کو او که جایز نه نو چې هغه قبیلې والو ته یې واپس کو، بیا دا زموږ دپاره حرام دي. چې کله مدینې منورې ته راغلل نبی علیه السلام ته یې واقعه بیان کړه چې دغه شان یو کس هغه موږ په سوره فاتحه باندې دم کو، الله پاک هغه ته روغ صحت ورکو او موږ ته 10 بیزې راکړې په شکرانه کې. دا ورته موږ وی دا به راکوې راته، نو آیا دا زموږ دپاره جایز دي او که جایز نه دي؟ نبی علیه السلام د هغې د تسلی دپاره وفرمایل چې په دې کې مالم حصه راکې، یعنې ستاسو دا کار جایز دی، په دې کې څه ګناه په تاسو باندې نشته دی. نو معلومه شوله چې په دم درود باندې په ساخت تعویض باندې شکرانه اخیستل دا جایز دي. غوښتل مناسب نه دي چې سړی چاته وي دومره شکرانه راکه. که یو سړی د خپل طرف نه ورکوي به طور صدقه نو ښه خبره ده، دغه جایز دي. خو کاروبار تی نه جوړول، تجارت تی نه جوړول، دکانداری تی نه جوړول، دا چې دی نو دین خرڅول دي او د دین په ذریعه باندې دنیا ګټل دا مناسب نه دي. بهتره دا ده چې انسان د ثواب په نیت باندې کوي او که څوک د خپل طرفه بیا څه ورکوي نو بېشکه بیا اخیستی شي، خو غواړي دی نه. نو یو سوره فاتحه دی یو نوم، او دویم نوم د دې سوره شافیه. نو هر قسم بیمار چې هغه په دې سوره فاتحه باندې دم کړی شي کم از کم 2 پیرې سوره فاتحه ولوستلی شي او بیا په د هغې نه مخکې هم درود شریف او د هغې په آخر کې هم درود شریف او بیا په انسان په خپله ځان دم کی یا په بیمار دم کی نو هغه ته الله پاک روغ صحت ورکوي. ترجمه به سبا وکړو انشاءالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. د قرآن مجید د افتتاح او د شروع په خوشحالۍ کې یو کس دا شیریني راوړې ده، ټول بیا دې نه یو یو دانه واخلې، دعا ورته وکړئ چې الله پاک د دې د اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. او دې نه مخکې کوم ختم شو په هغې کې څومره کسانو اخلاص کړی او قرباني ورکړې وه، مالی جاني خدمتونه یې کړي، الله پاک د ټولو طرف نه قبول او منظور وګرځي. ټولو ته الله پاک دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي، د ټولو په عمر کې په ژوند کې خیر او برکت واچي، د ټولو په مال اولاد کې خیر او برکت واچي، د ټولو په کورونو کې خیر او برکت واچي، د ټولو په رزق کې په روزګار کې خیر او برکت واچي، د ټولو په عزت کې په صحت کې خیر او برکت واچي. بیمارانو تم دعا وکړئ، څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، جسمانی روحاني ظاهري باطني بیماران دي، نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي، الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي، د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. خصوصا زمونږ د کوم د درس ملګري چې بیماران دي سره د بیمارۍ درس کې شاملېږي او مسجد ته پابندۍ سره راځي، او کوم ملګري د بهر نه راځي، ټولو ته دعا وکړئ الله پاک د ټولو دا راتلل او دا حاضري او په دې درس کې ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي، او د ټولو ته الله پاک د دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. د صحیح تلاوت کولو او بیا د دې ترجمه او تفسیر زده کولو، بیا په دې باندې د پوره عمل کولو الله پاک موږ ټولو ته توفیق راکړي، او دا قرآن مجید په قیامت کې په قبر کې زموږ دپاره شفاعت کوونکې سفارش کوونکې وګرځي، داسې سفارش کوونکې چې سفارش او شفاعت نه رد کېږي بلکې قبلیږي، او زمونږ خلاف حجت او مګرځي، زمونږ خلاف شهادت ورکوونکې او مګرځي. مونږ ټولو ته الله پاک د ادب کولو، د دې د قدر کولو، په دې باندې د عمل کولو ټولو ته توفیق راکړي. او څومره مشران کشران نارینه زنانه وفات شوي دي، والدین وفات شوي دي، مور او پلار دواړه یا په هغې کې یو وفات شوي دي، بیبیانې وفات شوي، بچي وفات شوي، رونه خویندې رشته داران دوستان ګاونډیان وفات شوي دي، د تمام امت مسلمه څومره انسانان پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي، الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخنه نصیب وګرځي، د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي، د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي، د هغې مشرانو فیوزات د هغې برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي. څومره بیماری دی الله پاک ټولې په روغ صحت بدلې کړي، پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي، مسائل مشکلات د ټولو خلق کړي، چا باندې قرضونه دی الله پاک د خپلو غیبي خزانو نه ورسره امداد وکړي او د قرض نه اخلاص کړي. څومره پریشانۍ دی الله پاک ستا په علم کې دي، چاته هر قسم پریشانی ده دغه پریشانی په خوشحالو باندې بدل کړي. زموږ دا دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي، او د قرآن مجید په دې درس باندې موږ ټولو ته استقامت نصیب وګرځي، او الله پاک دې سره زموږ د مینه محبت تر آخر وخت پورې، تر مرګ پورې، تر آخري سلګۍ پورې قائم او دائم وساتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك.